د دې خبره نه زه اورېدلې یم او ما لکه د خاوند پیغور راکړ نو بیا یې په حجره جومات کې خلکو ته کوم دا خبره چې ورپسې راغلی لاړه شه د ما په بکس کې جامې پرتې دي پرون مې ټولې راغونډې کړي دي یاره لا ووینځه بس تیارې ته ناسته د شکور نه خپېره چاپېره کې ولې ستا د بابا په کوټه کې پرته یم نو ویلې پرته نه ویلې دا کارونه به ټول مونږ کوو دا زه چې دا په بار باندې تاسو له پنډونه رازغلوم سبزي یاره له راوړم دا غنم مې د خلکو نه راپسر کړي غنمان که راوړي نه خپل دادا له دې راوړي مونږ له نه راوړي کیرکیرې مګي د شپول مګي ما دا خبره کوله کرامه شاه سره لوښتي ده که نه د هغوی الوا پخې او لګروجې پخې که نه نو ما ته چې کور کې پخې که زه یې پخې کړم 500 بتاله کړم 500 بتاله کړم څنګه پخوې بلې ښه خبره کوي دې خو باسي دې خو بله دغه درې میاغه روجې پخولې نو هغې نه یې سوپ جوړ کړو غټې روجې وې روجې نه پخوم هغه خپلې ښځې ته ديه چې پخوي الوا به ته پخه کېده هېڅ نه پخوم د ما شکر د خاوند ژوندی دا بره له پیسې ما ته ونیم زره اخېستې د هلې 500 دي پکې زه پانسرې نه اخلم کاکاجي ما زه یې پخې کړم نه واڼه تا رقم ته کله مالګه دی کله مرچه کېږي ستا دا خو کنه خلک ما په شرمونو بیا وشرموي پلاره زه به یې پخې کړم دې ته سر مه خو په پیغلو دې کوی نه پخوم تی پخې او زه به پخې ځوانه دی پخې دواړه ځای سیده نو زر به منلې ویني چې دواړه په یوازې پخې نو زه 200 به درکړم ښه نو اوس دې زر منلې اوس 200 یا تا کیسه غونډه ځان ته واړوله که نه ځان ته مې واړم نو زه به سوځم مور ته که نه ښه سیده دا 800 به درکړم دا اخري ده دغه هم ډېر شي دي په دې کې هم 200 ووالې منیارې سامان دي ډېر شي ستاسو لپاره زما خیال جوړ تاسو پخلی کوئ چې تاسو منیارې سامانونه وړاندې خو مې درته غږ نه کولو دا خبره مې واورو چې د ما نه د 1000 روپۍ واغستې نو په هغې د ځان له جوړه واغسته د ما د تعویض به څه چل کېږي جوندې تېر شي رضویه تېر سفر در په غاړه دی دا د مویسۍ خبرې به ما په مخ کې نه کې ګورې راکړه معلم یو ورکړه یو بس ته په نسوارو څه کې موري یو خو بس نسوار به خولې ته اولي خلک ته پته چې نسوار ګران شو په دې شو بیا ګوتی شوه او دې شو تماکو نشته هغه څخه ایرې پکې چې اورې څخاوالي او په دې شو بیا ګوتی څوک شته تپوس یې وکړي یا الله توبه دا به په روپۍ ګوتې او پلار به دې راوړل ویم دا نه دي دا نسوار والا دونه ظالمان دي که نه دې خدای تباه و برباد کړه بس ته وایي سکې راکړه سړیه وایي ګران شوي بس نو ګزاره کوه نو ته خو بیا هم بار ته وځې راوځې دلبره زویه نسو ته یې وایه خو به یې نسوار وړي خو یم ګران شو بس یې پرېږده که نه بس یې پرېږده که نه قاریږي راته نسو ته خو زه ډېره ګرانه یم ښه ګران یې ورته نو نشې کوه نو ګران به ته ځکې نشې کې که نه راغلو السلام علیکم ابل هم راغی ورته غاړو دی السلام علیکم دا څنګه خیر خیر دی جینا لغه کې خیر زویه لغه کې ابوی ته چې خفه وخه نه به شکر دې مې ته څنګه خیر دې زویه او دا جګل ته څنګه یاره بس گزاره کیږي بچي بس جوړ دې سور سپین الحمدلله ګوره ته پنور مګرزه اوري ګرمي د پکې لاندې کې نه کنه ته څه کې مسره ګرځي ګي خو راخو شو د پښې تلو د پښتنې وي یا خو ډېر دلر نه راځي کم دې مګرزه اصل جګلا دا جګلا والله مرت ډېر دا سیکل تولی دی وستي ماړه تل سمې کنه مګو خلاګان کوي سره تعویض ادي چې زیل کو ابو شي فلو خبرې کوم اسمه پلار بیا د تعویض باو دی راځي چې اوس ته لورته خبرې وکم او تعویض دا بنا مو باسه ګوره نو دا خپل دې بند کنه الله دې را چر مخته په شان شکل خورته کینه غاری یو ما په مور باندې کې اپا ام په جوړ د کال کې نه زیر بټو وي الله دې خوشاله کو دې کته صفت دا صفتی الله دې او خپل خوره کته خو چې تاړو زما صفاتونه زیتا صفاتونه نه کوم چې سوکتی صفت لایق وي صفت پیو انو چې صفت دار کور راشي بل صفت په تاسو دې عزت یې نه یار غاری دا مدان او نور راشه کمرې د مال کاوه چې په حق په سر مې درد الله ورشه دغه تیر سری لکاوه چې په حق دا کې د بلډ پریشر سری چې په سر دې درد دی پینځه پیری کاغذ کړی تا یو خبره تاسو چې مشران په دې کور کې سبې کنه هغه معنی تاسو د امین دي ګوري خزي نه دي د یو بل دشمن دي سبب تاسو خپل کې واچي ها یو بل نه بسرنو باسي دا ویسو دا خبره دې تستانه مخکې وکړه خو خپل خورولي کوي یو بل سره پیشي په یو ځل باندې اخلي کوي چوڑاغه کې نو مم یو بل سره کې نه چلیز دکې چې سبا د پردي کور شي ها نو تاسو بس کوي ما ته خو سره دې ته نه ورته تعلیم کوي کنه
مال راضي شکر دی زه به ته وښیم خیر دی اے زه ورځم که نه زوړه غږم او تاسو کښېنئ خپلو کې خبرې کوئ چې تر باچا قصه شروع کړي یو بل ته په هغې به ټیم تېر کړي هلته به صحیح ده صحیح ده مې جنیده راتوه راشي لوبه وکړو مړی راځه میرګاټ یو چندرو وکړو لږ په یو شرط باندې په څه شرط باندې وړومبي نمبر به زما بس لومبې ستا شو خو لاس لوبې وکړو راځه. هغه بړوپال کې مې کړي خو دې مور او چې ستا مور زما مور یو بل کې جنګونه شروع کړي د لوبې نه ویستې تا کوشه چې زه راځه زه د لاس دغه چندرو جوړه کړه درځم راځه که نه دغه راواخله درغم ټګ ماري تقرير كيف كيرا وافي خيش مولي لك تبشا تقرير كيرا كتبير تقرير كيرا هذا بس تبشا دي سبسيزه دي هذه اسی میرا که تعلیم نیستین که خوش شكرا داجي ها ها بوداره کنه بس انت بكم شو دل تراغي خير صراحه دا وسوق كان ده خبري دي نو تسو نیغ خوا ګوري خیر سه نو ما يا مو من كاري وقا ډېر من كاري وای وشي دا په اس نه پیږي پاسي بیا دې روغ ته خخه ولاندې باسي ټول کې سبق یې شوې چې د مور نه اوس مم شو مړه دا مم پکې شي مامو خدانو ما خوي دي ويزا مامي او بابا جاني بابا جاني یا بس اوس یې خوند کو یا خو باید کومه کو تعلیم اسونه کې کنه اوري یا پښتنو موري او پلار بیبي او داجي بابا وتوای نو مامي او ډېری سي سړیا په خربه کتا چی او ته وته ډېری انت ورته غون مامي ډېری وینو ما وی جوړم دا قصې ټکه ته خو د پښتون بچی کنه پکې لګ بار نه وباسه بله خو دغم د خادې نه دي کوم خوا روانې کوم خوا روان یم هغه بلغمې ترون چې دي نو نن یې درېیمه د هغې له ور روان یم ای په شرم وشرمېږي نو د مړي په ورځ زه لا نه لړم او ته کور ته ورننلې وای ما په شرم شم دا نور خو د غم خادې دیم نه چې د غم خادې راغونډم ته خو صرف دا سوالګې چې خدای څوک ممري چې پکې خپل قصب وکړم ها په دغه قصه خو یې ته دومره غټه شوې دا دومره ډولچرو دې راوړم او په یوازې یې وخورې ویم شکر زه پلار د کوره غټوم یم ستا په کور کې څه دي یم صرف خپل ټکول دي زما ها دا چې روز ته بیا ځان لکې دا فوټي ته رابیالې که نه دا څوک دي او دا چې په کمره کې بیا پټ کې نور یې نه ورکې داسې ویم سړی په غپېدو مې بار کومه دته مې ووي سیو ویم چې رویړي یم د هغې د خېټو اظهار کې مونږ له یې خو نه راوړې سیده د هغې کوټې ته دننه کې بس صرف په هغو پسې نښتې دا ګویا زما خاندان دي رونه او پلار او مور او نیا او نیکه مې دي پرې یم دغه شان بې غیرت ورته ځان نه جوړ کړه یم هغې چې ته زما قدر عزت کړی دی ها لکه دا اوس بې غیرتوب دي چې زه د خپل خاندان خیر ساتم او که ستا د خاندان ساتم نو بیا مې شمله په سر ولاړي وای یم زما د هغې د کله قدر عزت کړی دی یم ته خو چې دی په ما باندې الزامات لګې یم څه دپسې کور ته رالم چې راشه مور پلار دې راولېږه یم را په خلکو ته دې وي چې رابسې مټیزه راله چپه الو سنتي یاره په ډاکټر باندې سنت و یاره ما چاړو تیرا کړی نو ما په سنت کړو په خپل یو دي ټوک کړی دا ماشومان چې کنه زلمی لکانو ګرځي دا چا سنت کړی دي ډاکټر لکه کبوتلی مونږ مې راکړل دا په ترنګو کې یا پرې څنګه سنت کی صحیح ده وسه وته نه پیډه وته عالمه دا روبه ته درې دروالي صحیح ده له خواږه مو سره راواله واپس یې راوړه وای اوس به روان صورت کې کنه ټول مې لپاره به خیر کی یم ته داسې تکړه راغلی یم ابرو زبیدا په ګیله راغلی وه یم تورې خیرې راته کولې وایي دا زوی راله څنګه سنت کړې یم هغه به تورې خیر کړې یم ځکه د دې کور دا حالات دي یم دا قصب دې پرېږده بس دا دیګونه پخوه دغه ډېره ده ها قصبګر هر کار کوي سنتونه هم کوي الوان پخوي وریجې هم پخوي خو ته به داسې کار وکړې چې دا به ښه په عزت کښېني السلام علیکم کاکاجی په خیر بروانه ټینګه خې ټیک ټاکي الحمدلله خپل کاکاجی څنګه ټیک ټاک کار مال ښه دی تعلیم دې څنګه روان شکر دی الحمدلله کاکاجی وګوره کنه بې غیرته وته وګوره کنه څه چا وګوره؟ وته وګوره سپینو جامو کې ګرځي سبا به راته ډېم ډاکټر شي نو بیا به مې راله رور په سترګو کې شلیغاتې راکوي انشاءالله رو دي شلغات ته نه دي باید څنګه چې راغی بیګه دې کېږي ما به چې راځي دیګونو پسې ډډې ور باندې کړي ما ته معلوم دي او په کوم سوچ چې راغلی دی که نه پاپا جانې هغه ما ته پته ده هلته پې ډوډۍ بنده کړې هغې د پلار د وظیفې چې وایي دا سټ پیپلن شي ته وې تبارو بغه کم سرکی ګوري ورډي ګوره پخای او ته به نسوارو ډبلې جوړېږي کنه په تا باندې زما دونه اعتبار نشته که نه لکه د واخه د سر عمره ته چې د خادو یا د مړو کې ګرځې
ته بل ګوري ها بل ګوري ام خله دې ماته شا ام نو ته د لګوت وروړي کنه ام دا ګوت د ماتومه ام هغه ته خدای ځان د جوړ کړی دا په مخ کې واخیر ټاکه راشه اوس یې بدماشي شروع کړي راله کسبګرې وشرمه اوس په ښځه راپاڅي او په خاوند به بدماشي نه کوي نه ټول عمر به غلامي کوم زه ګناه مې کړ چې مینه مې در سره کړه پتا کې اوسه تا در کوله چا ها ما پسې راغلی وي په شرم وشرمېږي اوس که دا خبره مې تېده کړله خلک به راپسې خاندي وای دا زه خو دې اریانه کړم یم چې څه کولې ما کولې د را باندې کړې وې ګنې پتا چا کول څه چې په بالنګ خاطې هم خلک وایي چې د غاښونه یې دونه چمک وي سترګې راله وبرېښولې پالن خو چې قسم نو ستا د څه زامن چې کله را باندې بازو مات کړو په ملا کې مې اوس هم فرق دی هغه د اوسانو خاندان والے یم ښې کړي دي ما خو له څخه ګیم ورکولې که ما ته پته زما په دې کور کې دا حالات دي هغه څه زمانه وزره ولې بیا نه پرېږده دا مې ته وایي د خلکو ښاګان به نه خوشحالې مولا نن د سر ماتوم دا مې ته وایي خدای ته و Vai colocar! Colocar! پښوا ته لګا روم ما رخصه یا روم لګا روم چې دلته کوم راشه راشه کوم لګا روم ته به منه مې راشه روم ته لګا روم ته نن والله کما تم چرانا دا که بلغمې ده که جرمنۍ ده که ته زما دې د کوره ووتې که نه نو خدای شته که نه نیمه نیمه به دې کړم واوره ځواني مرګ شي ته خدای مې دې اخلاص کړه انشاءالله بله به ګورم زما قصب یې ټینګ کړی دي دقه ځوان دی دې ته دې خپل تیاتر راغ کړي دا پکې لږ د سړیتوب کړی دا قصب یې راټینګ کړی سترګې مې وباسه اما سترګې وباسي د جعفر په شان باندې کمې ودي هغه کسبګر دي سي یاره نو تا خو دا ټوټن کې مخ نویلې په ټول عمر دې را قبر وکړ یا په ما ته باندې مخونه نه لوي زه به ستاره پلان ما سبا خو انا سوق کیږم غري لا د سړي را لکه Colocar! ولي ما پلان بلوي انا سوقم نو وخي اجي ما پلان بلوي کوم وخت ګوري كيلو اے خدای دا د پلار دی اګانو خوا کې چې اكونه کې خړېړي را غټلې کچېری خو به کینا کنه تاسو څنګه کوم ما كوا یاره پرې نه بس مکا ونه مشکل دی نکای دی لا انا زمان دي كنت كلش ما بدي كم قولي پاتې تمو زړه دونه نی او تم وټه نیږي غي لا تاكيد سپکو لدو اس په خوته پلارا هغه دې هغه بل هارم په کټه راوړي زه قصبګرم سمعتونه بكم ديقولي ما بخوم جنازونا بزم مري بخخوم صابونه براوړي جنازه براوړي ولي دا زامن تربیت ته نه کړي نه دي دا نوسو کو دا لور دې کړي ته هم چې دا قانونونه جاري نه راپات تربیت ته دې تر ورسول ورته وګوره باندې نه تن کنه کی یو دوه سترګې مې کوټه کې ورلې نو غوبالم جوړ کړی نو چې په کور کې نه مونږ تنګ نو په خوا کې برنه راګاونديان تنګ دا به تا باسل څنګه چی وی ربل هوا غواړي اوس ټوک زاله په نو ټوک نه جام کټه تمه بسوان دې کم تمه خبر ته وکړه زه خبره نه سپټه خبره خوشتا کپڑا خبره کوم تراشه ما په وګورا کنه ما په وګورا پاپا می خو ورانو دې ته سړی دا ډول وراړو ته دې می خبره کوله دا نو ست پر سپین سر باندې مې شرمه دې دیخ د دا زما چې ته ولې را کوټه راځي روزه خپل دې ترکړي اوس ته وټه لا تربوزه کې دې چې ترکړي ته خبره ته امي بګړې دې فراشه دا ما ته دوایا کنه دا چې مې ته خو نه کو پاپا دا ما یا کنه پیسې نه غوستې در مې نه اوس دا باندې جوړه کړه دا ونه به کوم خبره ته ما ته دوایا رور کنه چې تاسو دوه ورونو ودونه کړی دي دا چې روز ما ته وخایې پرې دومره وخت کې چې تاسو په آرام تېره کړي اور ځان له غر کو پر کو بدی کارو باندې پرې درته دی خوراشه خبره ده کومړ کو چراغلې مسکارونه دی کارونه کینه په کله دل تراشه کینه خبي غمړه کینه وای بسم الله نه ته ما ته دا خبرو کنه چې ته دې کور نوکر نه ما او نو چې زه راغلی مو چې زه کله د اصل نه راغلی ما ګورم نو کله دا کار کله هغه کار کله ولې دا نور بس کوي
هیر اورنده کړی ناست دي په غټو غټو راته ګوري چې زه یې نه کوم نو یو مسلمان هم نه راپاڅي چې دا باټې راسره ډکې وي باتروم ته یو ځان یې تباه و برباد کو غرق او پرک ته کو ځان دا ته څه کې تباه کو تباه دا وګوره دې سور پړق ته وګوره او ردونه میک اپ ته سره کړی دا خو د شبنم د قصد کومه سوزي راته او خی اوس یې خوند کو ښا د یو بل د قصو تاسو میک اپونه کوي یو بل سوځوي صبر کوو صبر ته وې مخور نو روکه په دې بلا واچوه زما ذهن نیم دی خبره وکړه دا خبره مې ته کوله یم چې ستر کالي چټیانې کله را روانې خیر چې زما غره چټیانو باندې څه کې په ما چې تاسو مې ته نو کو چې چټیانې بدل کله درکې ها پښتون خیر د خدا راته واسطه د ماري چټیانو سره مطلب سره مطلب مې څه نشته خو چې پښتنه مې وکړله یم چې دا دغه جمعې به مسراشي اولې به تیر شي خو چټیانې را نه غولې نه نه ان شاء الله اوس پر دې میاش کې راکې د خیر اخر نه میاش دوس پر راکې ها او وای شکر دې شپې په آرام نه تیرو ها هم د شپې او درو دې بیا ستاسو حالات بس ماټغر الوس زمنګ د لاس نه دا کومې ارمونې خزم چې روسي داغي د لاس هغه ته ما ویلي ټیک وا هغه برشته راولې ته ما تاسو کړی دا وې زه واده کوم بس ور کوم چې دا ولې مس پکشي عزت توګي مونږ دې نه شرمای ایو په دا شرمو ما د جامو مې نه د لپټې مې نه الله هم سټ کوری کول دا ټول ما تاسو ته ناست یو خبره پیښې نکمي جامي او کاکاجي مې ډېر یو د عزت وخت تر کې څنګه پرې کونو ګل ځلې کپلې راټولې خورانګو چې شی به مې ګوري تا د عزت وخت مهابل دلته نه درې پم پغاړه دي تاسو دا د مینې دا خبره راټولې وا ستاسو خو دې چې په ټولو کونو ګرځي تاسو خو دې غږو کې ته په طرف الته به مور به پلار او به رور ما نو خود ما ګرځما لار را جمدې پلار مې جام دې نو سپې ته پیدا کا هغه څه ته چا پریشي بچونه راټوکی خدا را تو آئے تاسو دې چټیانو کې چرته چکر مکر لګرې کو نه او مون خور چرته زو بیا شمږ به ټریپ لګو یو ټوري خو خپل غټ تم خوازه مونږ زو کالام تا بحرین تا مدین تا بنجبی تا آیس کریمونه او د دنیا خوراکي برګری ګولګفي هغه ګول ګول خپل نه هغه ټول چې پکې نه چي هغه ترېنی اتروي وای بس خلک راړو به مراوله او ما دا ویلي چې تاسو چکر لځې کنه ظالمه خور دې امام لګه بوزه کنه د سقا 400 د کیر پری خو دې ان شاء الله مال دې د درې مشه جوړیان راګي کنه د خیرار چرته په دې بوزه ما کالام تا غبنجبی تا جرغو ابشار تا ما ته داس ځونه معلوم دي کنه چې دا په خوب کې نه لیدل خوري جاپاري بچي خپل قصب اډین کړی کړه زما نور څه قصب ته ما ته بلا تعالی په کوم وخت کې دغه جوړه کړل زما پلاج خېټه کینو ابل عبدالرحمن کاکو وی هغه دا خبر وکړه په جمعه کې میتر ریزوی او سیټ کې نکوم ما ته څه پولیسون لګان دي هغه جاپاري قمقل لیکل دا چې څه له شل په در کوي دا غزوی صفت کې ما پر پته لګي اسلام دا استاد وی دي ما له یوم خبره کوم تاور اختر دې سبا اختر دې کبا پلاس خیر اورسه دې چې په سر نه کوي غوډاغه ته غړم تاګه په سر کوي بچي زما دوه زامن دي ته غم نه کوه کنه الا یو په یو ځای کو نه دي داجی دوه یو شان نه لګي ما ته پیدا ته پکې پر کې ان شاء الله خیرت به دمبر لرګي ما یا په سریا پاسه دې پاسه مړ پریم نه یوازي ما بڑا دا نه زویا جی 2 منټه لراله دلبر دې ځان ته غوسه کو ابل خو ملمر د کالج نه راغله سونه په مینه درسه میلاو شو او تا غم سونه په بد نو ما بس ټوپک روان شوم بي ابي او پلار ولا خو دې ور کړی چې نه قصره تعلیم ځان سره روان کو په اخلاق ځان سره روان په اخلاق ځان سره ته ډړ ور پسې کی دا د ایجوکیټر د خدای اسماني څنګه وګورئ مزدوري ده کنه زویا چې لکه پلار مزوی نه کی کنه سبق پسې وي نو څنګه دا د عزت مزدور دی کنه دا ټو خوري اره کمبل په پندوکی شو څوک یاد تو کیا دون د جاپری خدا یادون دلبری نه دلداری وکړه په خپل هم چې د ګوړې شربت ونسکو او دې کم بخت له مشټینګ راغستې دي اوس خو دې دیو کې شي په کور کې ورته ډبوم خو نه شرمېږو یا الله ته پکې خیر راوړي څوک دا علما راوځه کنه السلام علیکم وعلیکم السلام سره راغلی یو تاسو کې څنګه ونه زه څوک مزه دې کور مالک یم بس زه خدای عزت سړی مو په زنانه پسې ګرځم زم چې څوک د زنانه راکې چې دا کور مې ودان شي نو ولې د ستا کور کې مور خور نشته چې غوستلې چا کړه ور واسطه یو نو نشته دی کنه چې زما مور خوروي نو زه به په خپل ګرځیدم پرشته پسې نو خواره داسې څوک خو نه ور کوي تر دا وایي تا واده کړی دی کنه شکر د زوا د شیرین دماغ خو بچی دی دې ته وګوره نو زه په خزه باندې وداس کم دې ته وګوره دا نو به ساده مو نشته بس دا ستنګان او دا
خرڅې دي او دا دا بوتله دا ته په خپله څکه داسې ته ما ته به یو خبره تر دې څه د دې کور د دې کور زه مالک یم که نه تر دې ولې؟ کور دلته یو جینۍ ده داسې هغه ټوکې موکې چې خرڅوي په دې کوڅو کې هغه شان سپېره مخې غوندې دا ستاسو ده دا ته څوک یاد یې یو هغه د ماشومانو شنشني په شان مخې دی مړی هغه وچه غوندې څه ده خو زما اندرور دی یو دا څه مړی دا کار سم کړه که نه نو اتیا اصل به تعالی هم درکړم ماله پیسې مه راکوه او په آیا عزت کې لاشه چې ته څوک مشران نه ګوره نو بیا یې غوستې له راواسته او بیا به یې دله درکو یو ته ما ته وګوره دې خو ګوره خدای شته که نه هغه د نه څوک هم نه کوي هغه خو څوک په زړو چپړو هم نه نالي یا هم په زړو چپړو یې څوک اخلي او که نه خو آیا عزت هم څه شی وي او دلته نه په آیا عزت کې لاشه کو د مونږ د کور څوک سړي راغلل که نه نو دلته به د باندې د چپړو باران وکړي د هغې مور بیماره وه هغې تپوس اتلې بهانه وکړه دلته یې په ما باندې د غوښو سوړ دین راځي وي چې کله غوښې تاسو سنبال کړي بیا به زه راځم چې بانې وکړه ټیک پسې جعفری لېږم چې اوس یې راولي هغه د چا نه مني جعفري خو د هغې د خولې سړی دی اختر مخه ده چې د کور خدمت کوي خبره کوم پاپا راغله یا خلک سړی ډوخړی ډاکټر ته به ورغه چکر ډاکټر په دویمه ورځ به پکې چکر لم ځي چکر له به خامخا دي ولې د هغوی مصدر سره دا خلک سره داسې پرې پرې مازدیګر ما به دروغسلی وې پلار پټه سړی وي او د ما پلار به وي ورشه زخه راغلی چې ولې ورشه دې سره ناسته کړه خدای دې سره ناسته نه پکار سبا چکر لځي یارو راته ماته ده ووایه که نه زه په سپین سر ښځی یم زما په خوله ته عمل نه کې او دا د مسالې په یو ډبي پر خولې ته عمل کوي شوم دی هغه هغه دا څومره شرارت چې پرې کور کې شروع دي دا شیطان دا شرمېدلي دي دا شیطان دی دا یې نور شرموي شرموي دي رچلو رچلو دا دې شرموي تیره خبره خو ټیک ته ورکوټې دی خو ګورې هغې رابقې که نه کار به بولم هغه به بولم ګورې تا د دغه پیټې ټماچر کوم چې کلې مینې دوی پرې مازدیګر وله رچلو دا اوس څه دي دا موږ وایو یو لیش دی او ته وایه مذوب دی په سر دې راته وخېجو چې رښتیا وایي خفه کېږه مو ماشومان رښتیا وایي لورې بس ته غم مه کوه زه به سره خبره کوم چې دا قیصه ختمه کوم دا رښتیا خلک ترکمې ویه د کمرې ته ځه بس ته اوده شه زه ارام وکړه ستړی وم خو د لاسه به خورې څوک ارام وکړي خیر دی غرمن راغلی و د دې نه ته څه خبره یې بس چپ که کریوان نسوار کور کې چې د واړه نه و بنیادما نه و کنډر و واچوه نسوار شکر الحمدلله چې ګڼه ګوڼه ده ټول کلي کې غټ کورنۍ زما ده پاته نسوار ولګوه یزویه یو خبره ته کوم دا جینۍ چې کم دی که نه دا کوڅې ته ښکاره کېږي را ښکاره کېږي مه کوه کنه بس واده کوم یې کومې بس په خوله لاس کېږده نسوار واچوه نسوار واچوه